سعودي عربستان ولې غواړي په افغانستان کې د دینی مدرسو پر ځای ښوونځي جوړ کړي؟ سلامونه درنو لیدونکو، دا مهم خبر ضرور تر اخره وګورئ. سعودي عربستان په افغانستان کې سل ښوونځي جوړوي، نه دینی مدرسې. د مشرانو جرګې له رئیس سره په افغانستان کې د سعودي عربستان د سفیر تر کتنې وروسته د جرګې په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې سعودي عربستان په افغانستان کې د سل دینی مدرسو او یو روغتون د جوړولو ژمنه تازه کړې ده. د موضوع په کور دننه د خلکو توند غبرګونونه راوپارول او له سعودي عربستان څخه یې په افغانستان کې د ژوند لومړیتوبونو پر اساس سمدستي د ښوونځیو د جوړېدو غوښتنه وکړه. د حکومت ویان صدیق صدیقي یو خبري کنفرانس ته وویل چې د مشرانو جرګې له ژباړونکي تېروتنه شوې او سعودي عربستان له افغانستان سره د پخوانیو ژمنو پر اساس سل ښوونځي جوړوي. دغه راز سعودي عربستان له افغان حکومت سره کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره هم د 200 میلیون سعودي ریالو مرستې ژمنه کړې ده. سعودي عربستان د افغانستان ستراتیژیک ملګری او همکار دی او افغان حکومت پرې د سولې په برخه کې پام وړ حساب کوي. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو زموږ ملال افغان یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.